د هلمند د سرې میاشتې ریاست څخه د ځوانانو د فراغت مراسم. دا مراسم د هلمند پوهنتون د غونډو په تالار کې نیول شوي چې د دولتي ادارو د مسؤلینو ترڅنګ زده کړیالانو پکې ګډون درلود. د هلمند د سرې میاشتې رئیس مولوي فضل محمد فضلي وایي له فارغ شوو ځوانانو له جملې 115 تنه له کمپیوټر، 112 تنه د اداري مهارتونو او 10 تنه ځوانان د انګلیسي ژبې له زده کړو فارغ شوه. نو الحمدلله 400 تقریبا د 400 کسانانو په حدودو کې فعلا په زده کړو باندې بوخت کسانان لرو چې په آینده وخت کې به هم داسې فراغت غونډې ورته تیاریږي برابریږي. نو زموږ هغه ولس که چیرې څوک د زده کړو توان نه لري او د پیسو توان نه لري چې په شخصي کې زده کړه وکړي، نو زموږ ښوونیز مرکز ټول ولس پر مخ باندې خلاص دی په وړیا ډول دیني عصري کمپیوټري زده کړې و ټول ولس ته عرضه کېږي. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض په دې اړه مراسمو کې د وینا پر مهال وویل ولایتي اداره ژمنه ده چې د ځوانانو د وړتیا لوړونې په برخه کې همکاري وکړي تر څو ځوانان مو د علم او ټکنالوژي په برخو کې په ښه ډول روزل شوي وي. او د هلمند ولایت مقام هم دا پالیسي ده چې په دغه ملي پروسو، په داسې تعلیمي پروسو، په نورو خدماتي پروسو کې چې د ولس دپاره یو خدمت کیږي، په هغه کې ولایت مقام د ټولو اړوند ادارو او بنسټونو سره په پوره معنا باندې همکاره دی، خصوصا د سرې میاشتې د ریاست سره. د هلمند پوهنتون د مسئولانو چارو مرستیال مفتي صدیق الله همت د ځوانانو لپاره د اداري مهارتونو او کمپیوټر زده کړه خورا مهمه وبلل او له فارغ شوو زده کړیالانو یې وغوښتل چې زده کړي مهارتونه د ټولنې د خدمت په برخه کې وکاروي. نن سبا قوت دې ته نه ویل کېږي چې موږ او تاسو د علم او د هغه رقم د زده کړو ترڅنګ مهارتونه ونه لرو. نه، د علم ترڅنګ به ته د کمپیوټر مهارت لرې، د علم ترڅنګ به ته د سوشل میډیا مهارت لرې، د علم ترڅنګ به ته اداري مهارتونه لرې چې دا ماشومان هم وروزل سي تر څو پورې چې دا ماشومان د خپل کور منیجمنټ وکړي، تر څو چې د خپل وخت هغه قدر وپیژني، تر څو چې د خپل ژوند او زندګۍ قدر وپیژني، تر څو پورې چې دا سبا غټانیږي، نو دا به په هر مهارت باندې خبرې. همدا ډول د غونډې په بهیر کې د فارغ شوو زده کړیالانو په استازیتوب غمي د همدې زده کړو د ارزښت په تړاو خپله وینا په انګلیسي ژبې ورخوالو ته وړاندې کړه. And we also operate in a good way, in a good absolutely way. If we try to best good actions, we can do good actions in them. And to recommend all teachers work hard for students so that we also show our ability, we're strong our emotions. دا د ونې وړ چې تر دې وړاندې هم د سرې میاشتې ټولنې لخوا سلګونه کسانو ته په بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکول شوي چې ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوي دي.